دوستانو دغه جنۍ له ډېرو شپو راهیسې په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده. کته پورته دغه ویډیو کېږي په سوشل میډیا کې او اوس ویل کېږي چې دغه جنۍ خپل ورور مړه کړې ده. دغه جنۍ له سوات سره تعلق لري. نو ملګرو د دې جنۍ په اړه باندې مکمل معلومات ګورو چې آیا رښتیا د خپل ورور وژلې ده، خو په دې کې هېڅ حقیقت هم نشته چې د خپل ورور وژلې. نو یو ور دغه ویډیو ګورو، اولنۍ بیا بعد کې دویمه ویډیو ګورو چې دغه دې جنۍ خپله انټرویو ورکړې ده. نو مکمل معلومات په دغه ویډیو کې ګورو. راځئ دغه دواړه کلیپونه له آخره پورې راسره وګورئ. वो लड़का कौन था؟ वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे प्रपोज किया था वहां पर. तो आपने क्या जवाब दिया, हाँ की या इनकार कर दिया? नहीं, मैंने इनकार कर दिया था. लेकिन वीडियो देखकर तो लगता है कि आप बहुत दिलचस्पी ले रही थी, आपने इनकार क्यों किया? په سوشل میډیا یو ویډیو وایرل د دې نه پس د جینۍ ژوند ته کم قسمه خطرات پیش کېدی شي او ای آی کم ویډیو چې دی هغه نن سبا په کم انداز جوړیږي. په دې باندې خبره وکړو دا چل یو ویډیو وایرل شوی د څوک خو چې دا د یونیورسيټي اف سوات یعنی د خیبر پښتونخوا ویډیو دا، بل طرف ته زیاتره خلک وایي چې د میانوالي یونیورسيټي ویډیو دا. حالانکه اوس که د هر طرفه ده، خو کوم ویډیو چې دا ډېر زیاته په سوشل میډیا وایرل ده او په کوم کې چې جنۍ هغه یو هلک راشي او ورته وګوري، هغه سترګو نظر داسې وي چې د سوشل میډیا له لارې ډېر زیات وایرل، تقریبا څه په میلیونونو نه سیوا ویوز چې کوم دی په هغې باندې راځي. اوس که تاسو وګورئ دغه ویډیو خو ریل شوه، بیا خلک لګېدل دي په ای آی باندې داسې ویډیو جوړه کړله، یعنی کله دا جنۍ جاړي، کله وله غاړه ورکي، کله یو څه کله بل څه. خو زه اوس حیران دا یم چې د دې د کوم فیملی یا د دې کوم خاندان والا دا ویډیو وګوري، د هغو به څه ریاکشن وي د دې جنۍ په باره کې. دا صرف او صرف هغه جنۍ او خاندان والا ته پته ده. حالانکه داسې کول نه دي پکار، ځکه زمونږ کوم پښتني خویندې چې دي هغه داسې په حیا عزت ناست وي، د بده مرغه څوک ویډیو وکړي هغه وایرل شي او د هغې نه پس بیا کوم حالات چې رامخې ته کېږي هغه ډېر زیات افسوسناک او شرمناک وي. یعنی زمونږ د پښتنو کم ویډیو چې دا هغه شیر شوی ده، بیا خلکو څرنګه چلونه کړي نو هغې ته هم وګورئ په ای آی باندې. یعنی دا ای آی ډېر زیاته خطرناک دور چې کم دی دا را روان دی، الله دې خیر وکړي. په دې سکرین باندې څه ویډیو تاسو ته ښکاري هم، یعنی په ای آی باندې داسې ایډیټ کړی شوي دي لکه اوس دې ویډیو ته وګورئ چې سړی حیران شي چې آیا لکه څه ناڅه نخرې پې کړي دي او دا پته هم نه لګي چې دا ریل ده یا فیک ده. کم اصلي ویډیو چې ده هغه دا ویډیو ده، په دې کې د هلک را رواني دا کم یو سټال څه لګېدلی وي، هلته ورشي نو دا جنۍ چې کوم ده هغه ورته داسې وګوري. د هغې نه پس چې کوم دی خلکو په سوشل میډیا دونه ډېر زیات چې کوم دی هغه وایرل کو خبر، مختلف قسمه خلکو په ویډیو جوړې کړي. که دا تاسو وګورئ ډېر زیات مشهور ټیک ټاکران او کم سوشل ورکر چې دي هغه پې هم لګیا دي ویډیو پې جوړوي او اریان دې ته یم چې د دې جنۍ کومه زندګي چې ده هغه به تباه کړي. یو طرف ته خو کوم فیک نیوز چې چلیږي وایي چې آیا دا خپل ورور چې کوم دی هغه ووژلی، نو په دې کې څه حقیقت نشته، یعنی مکمل دروغ دي. سوشل میډیا باندې تقریبا هره خبره زه به ویم چې دا دروغ وي، خو بل طرف ته د جنۍ کومه زندګي چې ده هغه یې په خطره کې اچولې وه. انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.